الله دې هر هغه څوک لیوني کړي چې د علماو وینې تویوي په زور امین وایه الله دې لیوني کړي الله رب العالمین دې د شپې خوبونه حرام کړي چې د پاکو پاکو علماو وینې تویوي هغه علما چې د هغوی مخې ته د الله کتاب پروت دی او دې قوم ته په مینه باندې بیانوي بغیر د لالچ د شیخ سردار ولی رحمه الله څه ګناه وه شیخ سردار ولی رحمت الله علیه دا جرم و چې هغه د الله کتاب بیانو قرآن یې بیانو په خوږ انداز په ډېره مینه هغه پسته ژبه هغه اخلاقي انسان هغه د انسانیت او د اخلاقو نه ډک انسان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شاګردانو ته لولول د صحیح مسلم مقدمه به ویله صحیح بخاری به پڑھاو مشکات به پڑھاو یا به مخې ته قرآن پروت و یا به مخې ته حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم پراته هغه انسان چې دې پښتون قوم ته په ساده پښتو کې د خپل خوږ نبی صلی الله علیه وسلم سیرت د نبی صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه واخله تر د نبی صلی الله علیه وسلم وفاته پورې پوره بیان کړی دی دې قوم خپل نبي وپېژندلو د هغه د لاسه داسې علما ته وجنې ستا لاس دله څنګه ورځي ستا په زړه کې دا خیال څنګه راځي چې به داسې عالم ته لاس اوچتې دا خو د بدبختو د الله رب العالمین د دشمنانو حرکت دی والله العظیم الله رب العالمین چې چاته د غضب اراده وکړي د چا د پکړ اراده وکړي د چا د عذاب اراده وکړي د چا د بدبختۍ اراده وکړي نو زړه کې ورته دا غلط خیال ورواچوي چې دا عالم شهید یاد ساتئ علما د چا وارثان دي په زور یې د چا وارثان دي او دا چا ویلی دي زمونږ خوب نبی صلی الله علیه وسلم چې دا علما ورثة الانبیاء دي پیغمبران وارثان دي تاسو ته چاته دا معلومات شته چې سردار ولی صاحب په کومه دکان کې ناست او څه خرڅول خو په دې باندې هر سړی پیژني که په یورپ کې دی که په سعودي کې دی او که په دوبۍ کې دی او ټول ملګري جاړي او د واټساپو کې داس میسجونه یې را روان دي او سلګونې ولي دي صرف په دې یو خبره پیژندلو چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم وارث د قرآن او حدیث تعلیمات یې خورول د عقیدې د توحید د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو پرچار یې کولو بس دغه د جرم د الله نبی فرمایي وایي سخت عذاب به د هغه چا دپاره او بدبخته انسان د ټول نه لوی بدبخته انسان وایي هغه دی هلکه د هغې ګوتې مه وهه د ټول نه لوی بدبخته انسان وایي هغه دی چې یا یې پیغمبر ووژني خبرې ته م توجه ده که نه پیغمبر را ولګي او دا ظالم د هغه د لاسه ولګېږي تی مردار شي دا انسان ډېر لوی د الله دشمن دی او بدبخته دی یا دا ظالم را ولګي او د ده د لاسه پیغمبر ولګېږي نبي د ده د لاسه شهید شي او د نبي وینه ترې توی شي دا ډېر لوی بدبخته انسان نو چې څوک بیا د پیغمبر او د انبیاو د وارثانو وینه تویه کړي دا بدبخته دی که نه دا ډېر لوی بدبخته دی یاد ساته والله العظیم چې یو ملګري راته په جړا کې دا میسج را لېږلی او ما سره پروت دی د حرم نه وایي کعبه کې ولاړ یم او مقام ابراهیم سره مخامخ به ورته خیرې کوم د انسان تا ته په حرم کې خیرې شوي دي واوره د علماو باندې چې لاسونه اوچتوئ د الله د کعبې مخې ته او مقام ابراهیم مخې ته مؤمنان او علما جاړي او تاسو ته خیرې او بددعا کوي تاسو هغه بدبخته یې تاسو څه ګټه وکړله تاسو څه توره وکړله په دې باندې خو موږ دا وایو دا خو د سعادت لاره وه شیخ رحمه الله هغه خو کامیاب شو هغه خو وګټله هغه خو لاړلو اوچتو مرتبو ته ورسېده هغه انسان تاسو ته به ډېرو کسانو ته پته نه خو کم ملګري که دي مجلس کې ناست دي علما یا طلبا هغوی ته پته ده د دې علماو دا خوب ډېر کمي اکثر مطالعه کوي ستړي شي یا درس کوي یا بس سوالونه جوابونه کوي د دې د لاسه اکثر دوی ته د خوب مقمقمه میلاویږي دا علما ستړي ستړي انشاءالله چې شیخ صاحب به ایله دمه شوی اخو لاړو د دمې ځایله د راحت ځایله او هغه حدیث کې چې څنګه راځي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه دوه ملایک راشي ورته وایي نم که نومة العروس اوده شه لکه د اولې شپې ناوې چې اوده کېږي انشاءالله شیخ صاحب خو به د اولې شپې د ناوې په شان اوده شوی خیسته خوب باندې اوده شو دمه شولو په آرام شولو او هغه ستړیوالی ختم شولو خدا راته ووایه چې ستا په نصیب کې څه ورسېده ستا دا لاس چې په شیخ اوچت شه تا ته څه ورسېده سوا د بدبختۍ نه سوا د دې امت د دردولو نه